پکتیکا کې مېشت کوچیان وایي چې په دې ولایت کې د وچکالۍ له امله دوی آن د څارویو لپاره د څښاک اوبه نشي پیدا کولای. عبدالوهاب چې شاوخوا 22 کاله د څارویو شپني کړي له میلمه راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په مرکزه ولسوالیو کې د خپلو میږو، وزو او نورو حیواناتو لپاره د څښاک اوبه نه لري. هغه له مسؤلو ادارو غوښتنه وکړه چې د کوچیانو د تګ راتګ په لویو لارو او څړځایونو کې ورته واړه بندونه او د اوبو ذخیرې جوړې کړي. والله اوبه نشته د وچکالۍ. دا میږي څومره میږي لري؟ دا 200. وچکالۍ د څړ ځایونه شته که نشته؟ نشته. یو بل کوچي جمعه میلمه راډیو ته وویل اوس مهال د څارویو لپاره د څړ ځای پیدا کولو پر ځای د هغوی د څښاک اوبو په فکر کې وي چې هسې نه له تندې ونه مري. هغه زیاتوي چې ډیری کوچیانو اوس مهال د اوبو د کمښت له امله خپله مالداري راکمه کړې او ډیر لږ څاروي لري. زما نور لا خانه ګوله میږي څو وخت راباسئ تر څو بجو یې والله میږه اوبه نشته او اوبه نشته، دښته د خالي سپینه اوبه شته. پکتیکا کې د کوچیانو امیر کامران میلمه ته مني چې کوچیان یادې ستونزې لري او زیاتوي چې په دې اړه یې په وارونو اړوند ادارو ته وړاندیزونه کړي خو تر اوسه پورې ورته حل لارې نه دي لټول شوې. د پکتیکا ولایت د مالدارۍ امیر عبدالباري همدرد وایي هڅه کوي چې د کوچیانو یادې ستونزې ته حل لار ولټوي. دا ستونزه واقعیت ده او دا ستونزه موږ درک کړې ده او دا ستونزه موږ له مربوطه ریاستو سره شریکه کړې ده تر څو وکولی سو چې کوچیانو ته په هغو لارو باندې چې دوی مرور عبور کوي داسې واړه بندونه یا وړې ذخیرې پلان کړو. دغه د برسلوز ناروغۍ مقابل کې او د پی پی آر ناروغۍ په مقابل کې واکسین کوو. دغه په مکمل ډول کوچیانو ته ورسېدلي دي. هغه کوچیان چې په کومو ولسوالیو کې په هماغه وخت کې موجود دي واکسین ورته تطبیق شوي دي. د یادونې وړ دی چې د ټول هیواد پر کچه کوچیان د ګڼو ستونزو خبر ورکوي. دوی وایي د مالدارۍ په برخه کې پر شته ستونزو سربیره د پوهنې، روغتیا او نورو برخو کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي خو تر اوسه دولت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې.